پی دلری نراشی نو چې گاک راشی اغا دوکو خوری خوا کلو بسو دوی پا 200 اغوی راکوا او چې پا تیلے کی وروا چی کور تروڑی نو دے ممانا تپوس کی چی مولی سیب دا بزسن خرسو منکا دا کمزور ہے چی پا کی دلان دی دی سر بسکو ما بیا خو بخلق طول دغالی و دا بنا لی کنا زور تو هم طریقه دا کنا تا پا 200 روپی کلو خرسے دا غٹا دا لان دی کردی نو دا غټ غټ جدا کېده او دا کم چې پکې بیکار دي دا جدا کېده هغې له 250 کیلو مقرر کا او دی له 1.5 مقرر کا نو چې هغه په 250 خرڅېږي دا په 1.5 نو په 200 روپۍ د ټول ټماټر ختم شول که نه دې ګټه په ګټه پاتې شوله دې ایمان ونه بایله ښه دا ته عبادت کوي بچو له چې حلال رزق ګټي دا عبادت ته عبادت په دې به الله اجر درکوي تو منس پٹیم کواو دوکا مور کوا دروغ موایا قسمون مخورا نو اللہ بددی تالا اجر در کی تا چه گاڑی تا ولاڑی آوازو نکی دا عبادت تے خوا پا دیب اللہ تا بخی خوا تا تخپلو بچول حلال رزق گٹی خوا صحابی راغ لاسی پولی شیویو نبی علیہ السلام ورطی دا ولی ویدا بچول حلال رزق گٹم اللہ سنمی پولیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل وی اللہ دل جنت واجب کرے لے خواہ دی پا واجب دی اللہ جنت توزی نا تخپلو بچول حلال مزدوری گٹی نو کی حلال مزدوری خو کی دوکو دروغ و قسمون خوری ایمانی پکی کی خود ایمان ذکر خو نبی علیہ السلام فرمائی پا غنڈ دنیا کی ناکار زیون چی دی اغب بازارون قسم پا دی کی دی دوکا پا دی کی دا دروغ پا دی کی دی اے نبی علیہ السلام فرمائی اے تاجرانو اے دکاندارانو منگم خیر خوایو منگ در تا تجارت خیو خو صحیح تجارت در تا خیو گٹا کوا صحابو گٹا نو کری صحابو اغسطل خرسول نو کری نبی علیہ السلام فرمائی التاجر الصدوق الامین کم تاجر چی رشتی نئی او امینی دا امانت خیال ساتی او رشتی نئی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین دا تاجر با پا میدان محشر کی دا انبیاء پلین کے وناڑی التاجر الصدوق الامین اگا تاجر چی رشتی نیوی اگا دکاندار چی رشتی نیوی امین امانتدار وی مع النبیین دا قیامت پورس با دا انبیاء پلیس کے ولاڑی دا انبیاء سر با اللہ حشر کی دا انبیاء پر ڈلکی با ولاڑی زوم تجارت کا وخو ایمان پکے کی ندیخا تجارت کا وخو دوکا مکوا نن دو شریک کاروبار کولیش ار سڑے بل تو وصیت کی وی کاروبار دا چا سر پا شریک شورو نکی خیالو می وی کنوی دا با ضرورت رازینا خامخواب یو دا بل سر مال شریکینا ضرورت با دا شرکت رازینا خونن ولی شرکت نشی کولے دا شریک دتا غل دے و دا شریک دتا غل دے کنی چی صحیح شرکتی حدیث مبارک کے رازی اللہ پاک ثالث الشریکین چی دو کسان شرکت اکی نو اللہ وی درائم شریکی زشبا خواہ چی دو کسان پیو مال کی کاروبار کی سو کی شرکتو کی نو نبی علیہ السلام فرمائی رب العالمین وی چی ثالث الشریکین درائم شریکی زشما دو داشی او درائم زیما خدا اغی پوری یما چی د سو پوری دی یو ملگری د بل سر خیانت نہیں کڑی چی کل یو ملگری د بل سر خیانت اکی رب العالمین وی عزتی نووزما بس خبر ختم خواہ سمر خیانت شوروی یو ملگری یو شریک د بل شریک سر سمر خیانت کی یو شریک د بل شریک تبای کا تبا زکر یو کس د بل سر شرکت نشی کولے کنی دا دو شریکین چی صحیح لگئی نو درائم شریکی دا اللہ ذات تے خواہ پا دی کی بیا برکت تے خوی اغی پوری یم چی سو پوری دی یو ملگری دا بل سر خیانت نہیں شروع چی خیانت وہ کو بس خبر ختم چی خیانت وہ کو خبر ختم خیانت چی دے دا پتا جرانو کی دیر زیادی دا دیر زیادی مکو دیسی مکو پا معمولی طول بدی سوشی حیات الحیوان کی لکلی دی دا یو کتاب دے وی عیسیٰ علیہ السلام پلار روانو شیطان والا مخیل ورگی پینز خری روان کری و بارو نے پیخ عیسیٰ علیہ السلام ورطوی سکے شیطان توی وی سودا خرسوما
دی خرو باندې می بارونه ایښي دي دا سوداګانې د هغه خرڅوم وی ښه وی په دې خر څه دي وی په دې خر ظلم پروت دی وی دا به په چا خرڅوي وی دا به په بادشاهانو خرڅوم ښه چې بادشاهي نم نو ظلم به پې خرڅوم چې بادشاهي نو هغه ظالمي چې بادشاهي نو هغه ظالمي وی دا ظلم په بادشاهانو خرڅوم وی ښه دې دویم خر باندې دي څه بار کړي دي وی دې کې مې دا دویم خر چې دی په دې کې مې تکبر یخی دی کبر پکې پروت دی وی دا کبر په چا خرڅوي وی دا په جواهراتو والا څوک چې د جواهراتو ملغلرو کار کوي دا تکبر دا کبر په هغې خرڅومه تکبر وی ښه وی په دې دریم خر دې څه یخي دی وی په دې مې حسد یخی دی حسد هم خرڅومه وی دا حسد په چا خرڅوي وی دا په علماو خرڅومه حسد په علماو خرڅوم ښه چې دې د یو بل سره بیا حسد شروع وی حسد په علماو خرڅوم رب زمونږ ته حفاظت وکړه رب مونږ ته بچ کړه رب حسد وی دا په علماو خرڅوم حسد به په علماو خرڅوم وی په دې بل خر د سره څه پراته دي وی په دې خیانت پروت دی وی دا خیانت په چا خرڅوي وی دا به په دکاندارانو خرڅوم دا به په تاجرانو خرڅوم ربه زمون دکانداران رب د خیانت نه محفوظ کړه مون علما د حسد نه محفوظ کړه رب د دې سوداګانو نه مون بچ کړه زمون بس حشری حدیث مبارک کې راځي چې پچا کې حسد پروتي د 51 بدنیکو نه خالی پروتي ښه د نیکی کوي او حسد ورله ختمي نیکی کوي او حسد ورله ختمي په پینځم خروي سپراتی دي د پینځم بار د څه دی وی دا مکر و پریب دی مکر او پریب دوکی او بانی او مکر و پریب وی دا با پچا خرسوی وی دا با پا زنانو خرسوم مکر و پریب بز پا زنانو خرسوم دوکی او دڑاکی او بانی او دروغ او دا با پا زنانو خرسوم رب العالمین زمونگ تینا حفاظتو کی رب مونگا بچ کی رب مونگ دا دینا محفوظ کی رب دا دیر لویا گناہ دا اللہ دی تی زمونگ حفاظتو کی بس اللہ دی مونگ کی ایمانداری پیدا کی خواہ چی کم بیا کی قسم اخوڑشی دا اغی بین برکتو چتش اللہ دا نم دا بیو دا پار دے دا قسمونو دا پار دے دا سوداگانو دا خرسولو دا پار دے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے ناس دو کسو منس کی پیسالہ کولا یوی پا دم حق دے بلوی پا ما نشتا امام صاحب دتوی گواہانو خیوی نشتا را سر نو چی گواہان نی نو منکر لرا قسم دے امام صاحب اغتوی تا قسم خوری اغوی آوی خورا چی پا قسم ارادو کر امام صاحب پسی پاس وی قسم مخورا ستا سمر مال لے ہون داوال خوزما پا مخ کی پا مال دا اللہ پا نم قسم مخورا خوزما دا اللہ پا نم او نن چی دکاندار سودا خرسی نو لس قسمون او قرآنون پا یو سودا کیو لس قسمون او قرآنون پا یو سودا کیو دا دیر زیادہ گناہ دا دوکی نکو دا مومن پشان کی با دوکا نہیں خواہ دے با صفا سترسی دا یو لاری سڑے او تاسو گورے لیدلی کتل خبر دا سمر چیو دکاندار صفا معاملکی دمرے کاروباروم خکولے چلی دمرے کاروباروم خکولے چلی اللہ والا خکولے حلال او فاک رزق اللہ درکی ولی حرام رزق کئی او بل دکاندارانو تواما اے دکاندارانو اے تاجرانو چې کله اذان وشي او تاسو دکان کې ناسئ نو تاسو ته پته نه دا د اخرت د ګټې ټیم شروع شي د پوره د دنیا ګټه وه او په دغه ټیم کې مؤذن وي حی علی الصلاة حی علی الفلاح جمعات ته راشه ای دکاندار راشه د اخرت د ګټې ټیم دی شروع دی نو په دغه ټیم کې دله ګاک راشي چې دی وایي درځمه او درځمه او درځمه چې گاک روز خطی و جماعت تراشی نو دا جمعی منستی شوی نو دی چې منس او کی ځان لنو دا یو په یو شو او کم دکاندار چراغ او د جمع سره کو دا یو په ویش باندې شو سمر لو یا ګټه د اخرت ته نه لاړه ښا ته د دنیا ګټه کوي خو چې وای کله اذان او شی بیا زما د اخرت د ګټه ټیم شروع شي دنیا به ګټو خو د اخرت نه بلاس نه ځکن د اخرت بیلات خو به نه کو کنه د اخرت بیلات به نه کو ښا صحیح معامله بکو صحیح
ار چا سره به نیت د خیر خواهی کوه. حدیث مبارک دی وی چې څوک د بار نسیز راوړي او بیا په کلی او په علاقه کې په خلکو خرڅي، لکه دا دکانداران ټول د بهر نسیزونه راوړي کنه، په کلی کې او په بازار کې او په علاقه کې په خلکو خرڅي په مناسب ریټ. نبی علیہ السلام فرمای رب العالمین وی چې دی دکاندار له رزق زور کوم، دی د نور خلقو د رزق ذریعہ جوړه شوی دا د رزق نه بنديږي، د له رزق ورکو، دی د خلقو د رزق ذریعہ دا الله به د رزق نه بندي ښا چې د خلقو ته خیر رسی. نیت د خلقو د خیر کوي. نبی علیہ السلام صحابو ته تقریر کو وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. بی وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې مؤمن نه دی. بی وی والله لا یؤمن، زما دی د خدای په ذات قسمی چې دا مؤمن نه دی. صحابی تپوس کو د الله حبیب دا ته څوک یادی؟ وی دا هغه کس یادوم چې گاونډي د دنه په تکلیف کې دی، دا مؤمن نه دی، دا مؤمن نه دی. زم یوازې به بمونځ خلاص نشو مشره روري، یوازې به بروجه خلاص نشم کنه، یوازې به په علم خلاص نشو کنه، دا معاملات دي. دا به د گاونډي سره جګړم تا ته پیش کیږي، په قیامت کې به گاونډي د گاونډي سره جګړم کوي. دا یوازې منځونه به دې نه تلي، دا یوازې حجونه به دې نه تلي، د گاونډي جګړه درتم پرته ده، دې به سره جګړم کوي. الله مخې ته به دې گاونډي له د جګړې جواب هم ورکوي کنه. نبی علیہ السلام فرمایي چې کم کور کې دریش کارونه شروع شي د دې کور نه برکت اوچت شي. چې کم کور کې درې کارونه شروع شي هغې کور نه برکت اوچت شي. یو الصرف، فضل خرچي چې په کم کور کې شروع شي، بل زنا او بل خیانت. دا درې کارونه چې په کم کور کې شروع شو د دې کور بچو اهل و عیال نه برکت اوچتیږي. برکت ډیر خصیص دی، خدای دې زمونږ د کورونو نه وباسي. چې اسراف شروع شي، اسراف نن اسراف شته که نشته؟ نالو کې د چاولی نه کنه، روټۍ ای نه کنه. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د دواړو جهانو سردار را دنده شو، مونږ کره کور کې داسې بوچړی د ډوډۍ پروت و، وی داسې یې راواغستو، داسې یې صفا کړو، داسې یې وخوړو. ما ته بیبي عایشې د خوراک قدر کوه، د خوراک قدر کوه. دا واړه پیخپیک دی په دې چاولو په دې بوچړو، دا مه غورځوئ. که د خوراک نه نو راټولې کو یو سیټ ته یې کېږده، خو په دې خپې مه ږدئ. دا پیمال کوئ مخه، د دې رزق دغه کوي، اکرام کوي، اکرام. دا د رزق برکت دی. څوک چې دا بوچړي خوري کنه، څوک چې دا بوچړي خوري، ما تاسو ته ویلي مو کتابونو لیکلي وي د په اولاد کې به پاگل نه پیدا کیږي، لیونی به د په اولاد کې نه پیدا کیږي. او امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دي په احیاء العلوم کې، وی د درستخوان بوچړي چې څوک خوري دا د جنت د حور مهر دی. مهر د جنت د حور سره چې نکاح کوي نو مهر د درستخوان بوچړي دی، د درستخوان بوچړي خوره. نبی علیہ السلام ډاګې نه نوړی راواغستله، صفا یې کړله، وی خوړله. بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته وایي د خوراک قدر کوه. دویم الزنا، چې په کم کور او خاندان کې زنا شروع شوله، د دې سره به سپیرتوب راځي، د دې سره به بې برکتي راځي چې کم خاندان کې شروع شوله. او بل خیانت، چې خیانت شروع شو دې سره به بې برکتي راځي. ته به وایي چې کور کې څنګه خیانت، بس دا تپوس کور کې د بیبیانو نه وکنه چې دې خاوندانو سره څومره خیانت. دا خیانت دی که نه دی؟ خاوند په کم حال دا پیسې ګټلې دي، دی وله داسې لوړه والوځي چې خاوند غریب پې خبر ونه کړي. خاوند به پې خوشحاله نه یو، د مال نه به اخلاص کړی، مال به ورله الوزولی. خیانت مکوئ بیبیانو د زنان، د خاوندانو سره خیانت مکوئ. کم کور کې چې خیانت شروع شي هغې نه برکت وچېږي. داسې خلقو داسې عبادات یې کړي، موږ به دا منځونه خلاص کړي. بني اسرائیلو کې 3 کسان روانو، عبادت گزار روانو، باران پې راغی. نو چې باران پې راغی نو یو غار ته ننوتل، نو دې کې غټ غټ راغی، د هغې غار په خوله کې ولګېد، جو مکمل یې غار بند کړو. 3 واړه دنده ګیر شو. یو بل ته وایي که تاسو عمل کړی الله ته یې وسیله که چې خدای لار کوله وکړي.
یو بل ته وایي که تا څه کړي هسې زمونږ داسې څه عمل شته چې ونښلو چې الله ته ووایو چې ربه پلانې کار مې صرف ستا د رضا دپاره کړه ما خلاص کړه یو لاس اوچت کړه ویې ربه تا ته علم دی چې زما مور او پلارو شیخان بوډاګان ضعیفه مور او پلار مې او ما به ګډې بیزې سرولې ماښام چې به کور ته رالمه هله به مې بچو له پی ورکول چې اول به مې په مور او پلار وس کول نو ربه یو ځل رالمه لیټ شوی ومه نو چې راورسېدمه نو مور او پلار مې وده شوي وو زه یې د سر خوا ته ودرېدم راویښول مې نه می بېدبي ده نو د سر خوا ته یې ولاړومه او راویښول مې نه می بېدبي راځي ولاړومه وی ولاړومه وی دې کې د ماشومانو مې په خپو کې داسې ترړېدلي د ماشومان مې په خپو کې حدیث کې راځي داسې چغې وخلې په دې خپو کې مې پرړېدل چې مونږ له پی راکړه مونږ وږي یو مای هغې پورې نه در کوم چې څو مې دې مور او پلار مې دې څکلي ربه او په دې کې سبا رڼا وختل او شپه په ما هم داسې روم شو او په بچو مې هم داسې روم شول خو مای زما بابا چې پی نه دي څکلي هغې پورې پی نه څکمه ربه که دا کار مې د الله د رضا دپاره کړی نو ربه مونږ ته دا لار کوله وکړي چې څنګه یې ده ووي جو ګډ اپله شو لږ وخوځېد اسمان ښکاره شو اسمان یې ولیده ښه وی وږې شپه مې بچو تېره کړې ده خو مور او پلار نه ړومبې مې وله پی نه دي ورکړي نن څه حال دی د مور او پلار سره نن څه حال یو کتاب مې کته یو عالم نقل کړي دی وی په علاقه باندې کس تیر شو وی چې تیر شو نو وی یو ځای نه د خر اواز راته د عالم تپوس کو دا کم ځای دی وی دا دغه ځای کې یو ځوان دفن دی داسې ټیم په ټیم د دې قبر نه د خر اواز راوځي د قبر عذاب الله پاک د ثقلینو نه پټ کړی دی انسانانو پیریانانو نه علاوه دی ته پټ دی خو کله ناکله الله پاک د عبرت په توګه باندې یو نظارم خلکو ته ښیي وی د خر اواز تې راته د قبر نه ما تپوس وکړو چې دا څوک دی وی چې دا یو ځوان او دی چې دفن شوی دی نو ټیم په ټیم د قبر نه د خر اواز راوځي وی د به مور چې به ده ته غږ وکړو نو ده به مور ته آواز ورکړو چې څه د خرو په شان نارې وښي ما ته هر ټیم وی اقا مور ورته خیره وکړل او د مور ته دا ویلو نن په قبر نه د خرونو اوازونه راخیږي دا د مور ته داسې ویلو ښه نن هم د بچو حال لیدلی دی مور به یې سهار مانځله ویښي او د بچې د مور له څه جواب ورکوي تاسو خبر یې تاسو جواب اورېدلی دی مور ته نن سپی وی سپی د قبر نه بری د سپو آواز راخیږي ښه او چې مور ته خره وی د قبر نه بری د خرو آوازونه راخیږي او به یې ویني خو چې کته کوش شي ښه چې کته کوش شي صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی د مور او پلار څه حق دی د الله حبیبه وی هما جنتک و نارک ام ستا جنت ته ام د دوزخ ته بس که یا به جنت کیږي یا به دوزخ کیږي بس ډیر خیال کوئ ښه ځوانانو ډیر خیال کوئ اوسني ځوانان په چرچه کې نه پوهېږي د خولې نه ډېر ناکار الفاظ مور ته وځي پلار ته ډېر ناکار الفاظ وځي بچوړو خیال کوئ نو هغې بل پکې څه وي وی ربا زما د تره لور وه او ما ترې نه د ګناه مطالبه وکړله نو هغې ما ته وی چې دومره پیسې راکړه نو ما مزدوري وکړه هغه پیسې مې پیدا کړې امې د تره لور ته ورکړې وی چې د تره لور سره مې د ګناه اراده وکړله نو وی تره لور مې راته وی چې اتق الله د الله نه ویریږه اتق الله د الله نه ویریږه بس رب ما په اقا ټیم هغه ګناه پرېښې وه ربه اسباب راته برابر وو پیسې مې ورکړې وې خو وی چې اتق الله هغه ټکی مې په زړه ولګېد ربه ستا د یرې مې زینا پرېښودې وه که دا ګناه ما ستا د یرې پرېښې ربه موږ ته دا ګټه خوا وی ګټ ښه خوا شو غبل وی ربه تا ته علم دی چې ما سره یو مزدور کار وکړو نو د هغه مزدوري داسې لږې غونته دا چاول رخ شو چاول مزدوري لږه غونته چاولو نو ما وله ورکول چې هو دا د مزدوري دی وی هغه وی چې زه دا نه علم زما ډیره کېږي جو لاړ رانه وی هغه چاول مې وله کرل کروندې تې جوړې شوې
غواګانې مې وله پې واغستې لوی لوی کنډکونه ترې جوړ شو د هغې لږو چاولونه وی هغه یو ورځ راغې ما ته وی چې زما حق راکه وی ما ورته چې دا کنډکې ټولې روانه وه دا ټول ستا دي دا څه چې دي دا ستا هغه وی چې دا څه وی ما چې دا ستا هغه لږې ور دغه